مینې د داسې لیونی کړم مننه جي مینې د داسې لیونی کړم او په لاره ځم ګوتې شمارم تا یادومه زما په زړه ستا اوازه لګېده او ستا د راتللو اندازه لګېده ستا د ستم ذکر به ټول وي پکې زما په قبر کې خازه لګېده ستا د ستم ذکر به ټول وي پکې زما په قبر کې خازه لګېده تا به د زا او زه نارې وهلې په ما به هغسې رازه لګېده تا به د زا او زه نارې وهلې په ما به هغسې رازه لګېده ستا لوپټه به یې پرده وي ګرانې زما په زړه کې دروازه لګېده ستا لوپټه به یې پرده وي ګرانې زما په زړه کې دروازه لګېده جهانه ستا تیزه ترخه خبره په ما به څومره په مزه لګېده زما په زړه ستا اوازه لګېده او ستا د راتللو اندازه لګېده ډېر زیات مشکور یم انتهایي چې کوم ملګري ماله راغلي دي او یو وینم والله زړه مې غواړي چې یو نوم واخلم خوشحاله شم ورته خو بس د وخت ډېر زیات کمی محسوسوم او ډېره زیاته مهرباني بل دا چې شاعرانو موږ ډېر زیات قدر عزت کوو ځکه چې شاعر چې کوم دی دا د قوم اساسه ده بل دا چې زموږ د پښتو ژبه چې کوم دی دې لپاره دوی ډېر زیات خدمتونه کړي دي لګیا دي پښتو ژبه چې کوم ده ژبه چې کوم ده دی راجمدی کړله نو شاعرانو چې کوم دي زموږ ټول ټیم چې کوم دی موږ ډېر زیات قدر عزت کوو شاعران موږ ته ډېر زیات مؤسسه دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه به مختصر دا ووایم چې دا کوم راتلونکي څومره ملګري راغلي دي څومره سوشل میډیا والي دي ټولو ته په جمع السلام علیکم خو یو خبره کومه چې کله دا شاعران ملګري شعر وایي او هغې کې د جینۍ څه ذکر راشي قسم په خدای که نه لکه د مار چجه وکړئ قسم په خدای ما دا اوس دلته کې د ملګرو ته مې ووایي چې نن سبا زموږ دا څومره چې ینګ جنریشن دی چې کم شعر کې داسې میټاس نه وي د سره اوري نه نو جهان صاحب ته په کتاب په مخکتنه باندې چې کوم دی مبارکباد وایم چونکې موږ یو پروګرام بل تلیو د الیکشن هلې ځلې دي وروره خو چې څنګه د کور نه رابر شي په کمپین والا باندې به یې خپه ایښي وایي خپه چواده کاله که زه متې لاندې نو دغه منیر صاحب تاسو خپل شعر وړاندې کوئ ما له شعرونه نه راځي السلام علیکم امید دی ښه به متصر جهان صاحب چې کوم کتاب مخکتنه د قربان په دواړه سترګو دا قربان شمټه کې چې کوم دی دا زما ډېر زیات خوښ دی نو دا کتاب ما په دې وجه ډېر زیات په غټ قیمت واخیستو خدای 100 روپۍ مې هم نه دي ورکړي مې قرض یې ولیکه بیا به حساب کتاب کوو نو بیا به ګورو پاندونه مې کړي دي نو مبارکي ورته وایم زموږ ملګری دی څنګه چې دا خوشحاله دی همدغسې موږ هم خوشحاله یو باقي پاتې مشران راغلي دي په مخکې به له چا پلار خبره وکړي نو یو پیره بیا مبارک شه او ستاسو ډېره مننه سوشل میډیا والا ډېر ملګري راغلي دي ټولو ته هرکلی وایم او الله هم آباد او په اتفاق باندې لره ډېره مننه خوشحاله اوسئ